السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول مینوال به راته روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي وئ. ګرانو مینوالو، نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم څنګه کولی شو د فیسبوک ملګري لیست پټ کړو، څنګه کولی شو فالوورز مونږ یې فالوینګ کړي یو هغې لیست پټ کړو. همداشان دغه لینکونه چې تاسو ګورئ دا څنګه مونږ خپل پروفایل کې ولګوو، او په موبایل کې فیسبوک څه ډول مونږ د کمپیوټر صفحې ته واړو. مثلا زمونږ د موبایل صفحه باید په کمپیوټر صفحه باندې بدله شي چې هر څه بیا پرې کولی شو، لکه په سکرین کې چې ګورئ. نو دغه ټولې طریقې زه اوس تاسو ته ښایم. نو رابشئ په لومړي قدم کې ګوګل کروم ته، که چېرته تاسو ونه لرئ په خپل موبایل کې نو له پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ. ګوګل کروم به خلاص کړئ، خپله ای ډي به پکې خلاصه کړئ. ما خپله ای ډي خلاصه ده، نو رابشئ دلته به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ نو رابشئ خپل پروفایل به خلاص کړئ. پروفایل مو چې کله خلاص کړو، اوس زموږ د یوټیوب د چینل د پیدا کولو طریقه اوس تاسو ته لنډه شانتې ښایم زر زر. دینه وروسته بیا خپله ویډیو ته راځو. ښه، بیا هم ښه راغلاست. نو رابشئ لاندې فرینډ ته، فرینډ باندې به دلته کلیک وکړئ، سی آل فرینډز. کله مو چې کلیک وکړ نو رابشئ دلته ګورئ فرینډ اونلی می دی. نو که تاسو دغه ځای پبلیک و نو اونلی می ته به یې بدل کړئ، چې کله مو اونلی می کړ ستاسو ملګري هیڅوک نشي لیدلی. ښه، دا خو د ملګرو د بندولو طریقه ده. اوس به راشئ، لکه مثلا زما فالوور چې دی هغه 13841 دي. نو زه دا غواړم چې زما ملګري دغه ونه ګوري. یو خو دغه ایډیټ ډیټیلز څخه بندېږي چې ته خپله هم نشي لیدلی، نور ملګري هم نشي لیدلی. یو دا ډول بندېږي چې دلته به موجود وي، ته به یې وینې خو ستا دوستان به یې نشي لیدلی. دا طریقه به په دې ډول وکړئ. نو رابشئ ګورئ موبایل 3 بټنې لري، یو د باک بټن ده، یو هوم بټن ده، او یو بله د منیو بټن ده چې دغه منیو پرې راځي. کله چې دا منیو پرې راغله نو دلته ریکویسټ ډیسکټاپ سایټ دا باندې به کلیک وکړئ. کله مو کلیک وکړ انتظار به وباسئ، صفحه چې مکمله خلاصه شي. ګورئ خلاصه شوه. نو رابشئ پاس دلته به کلیک وکړئ. ګورئ ایم ټکی فیسبوک، دلته به کلیک وکړئ، د ایم ټکی فیسبوک به ورنه ډیلیټ کړئ او بیا به یې ګو کړئ. اوس ګورئ زما د موبایل صفحه به د کمپیوټر په ډول خلاصه شي. ګورئ که چېرته مو کمپیوټر کې یوز کړی وي وګورئ هغه کمپیوټر په سیستم باندې خلاصه شو. اوس به راشئ خپل پروفایل ته. کمپیوټر صفحه باندې لږ نیټ زیات مصرفوي، ځکه چې صفحه لویه وي. انتظار باسو. زه ډایرکټ بیا ګو کوم. نو د افغانستان انټرنیټ دی ښه ګیله نه ده ورنه پکار. ګورئ صفحه مکمله خلاصه شوه کمپیوټر په سیستم باندې. نو رابشئ تاسو اباوټ ته. ګورئ اباوټ کې زما معلومات دي، لاندې فرینډ دي، فوټو دي. ښه، کله ګورئ فرینډ کې به راشئ، مور باندې به کلیک وکړئ، فالوورز به کلیک کړئ.
ګورئ اوس دلته دا ګورئ دا باندې به کلیک وکړئ ایډیټ هوا کوچنی کړم ګورئ دلته ټول لیست درته راواړوم پرنټ لیست انلیمي ده فالوینګ انلیمي ده فالوور چې دي پبلیک دي نو دا داسې کولی شئ دغه دې ځای څخه انلیمي ته تبدیل کړئ کله مو چې انلیمي کړ بیا نشئ کولی ستاسو ملګري هغه لیست وګوري ښه دا وه د کمپیوټر سیستم او د فالوورز پرنټ بندولو طریقه او همداشان سپورټ لاندې صفحې درته راځي هغه تاسو کولی شئ انلیمي کړئ او اوس ښایم درته د موبایل په طریقه کې چې ریکویست ختموو موبایل صفحې ته واپسې کېږو د موبایل صفحې ته راغلو اوس زه تاسو ته ښایم خدای دې وکړي چې ویډیو لویه نه شي ځکه طریقې زیاتې وي په دی کې ګورئ دغه لینکونه تاسو ته ښکاري دا لینکونه موږ څنګه جوړ کړو په خپل سایټ کې یا په خپل فیسبوک پروفایل کې دلته تاسو ته ایډیټ لینک راځي په دې باندې کلیک وکړئ ګورئ دلته ما دا ټول ورکړي دي لینکونه که تاسو نور اضافه کول غواړئ نو دلته به راشئ کلیک به وکړئ کله مو چې کلیک وکړ د کوم نیټورک یا ایکسټر ویب سایټ تاسو آی ډي لرئ هغه به مثلا زه ور اضافه کوم یوټیوب که چېرته یوټیوب مې اخیستولې لیکلی م ده خو بیا یې لیکم مثلا زما یوټیوب یوزر چې ده RSOLYAR نو دا چې کله مو کولی شئ سیو باندې به کلیک وکړئ ګورئ هلته به د یوټیوب دوه ځایونه راغلي وي ګورئ یوټیوب دغه هم دی هغه دی دوه دانې دي ښه دا طریقه وه د ټولې طریقې مو زده کړلې انشاءالله که کومه مشکل درته پکې راغلل د همدې ویډیو د یوټیوب په کمنټ کې راته ولیکئ نو انشاءالله زه به تاسو ته ځواب درکړم او زموږ د یوټیوب چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ مننه ښه وخت